په خیر ملګرو دا وخت فیسبوک باندې یو ټرند روان دی چې زه فیسبوک ته یا د فیسبوک سره تړلي میټا ادارې ته یا نورو ادارو ته د خپلې ډیټا د استعمال اجازت نه ورکوم. اکثر و بیشتر که تاسو کتلی زما د خوله خوشاته ملګری په دې کیمره کې راځي خوله چینګه چینګه کوي خو صحیح ودا ملګری دی نو خو داسې ده چې فیسبوک یا میټا اداره که ستاسو هغه اخلي ده مړه مزاج یا خیر دی ورکه صبر وکړه نو ستاسو نه اجازت که ته اجازت ورکې او که نه ورکې زمونږ دا په کمرشل و بس لنډه خبره دا ده چې فیسبوک ته که ته اجازت ورکې او که نه مونږ هغه قامي چې چېرته هغه لوی رولز او ریګولیشن نازي او کوکیز کې یا دغسې هغه شرایط راځي نو موږ اکثر اخر زه ته ځان نسو هغه ټیک لګو هغه چک ورته لګو چې بس موږ وکاته او ټیک دي نو موږ دغه څیز چېرته په ژوند کې کتلی نه دی. بله خبره دا ده چې فیسبوک یا د انټرنیټ آنلاین چې څومره کمپنیانې دي ایپونه دي دا زما ستا د 24 غنټو د وده کېدو د موټرسایکل د ګاډي د واک د هر څیز هغې ته اندازه کېږي دلچسپیانو. اوس دا داسې زمانه ده چې اجازت ورکول او نه ورکول اوس د ورچوال اسسټنټ چې کوم راغلی دي دا AI ټکنالوژي مړه مزاجه خلک دي یار ورکه زه بیا ملګرو وروسته وخاندم خو د ده به دا شو چې زه کیمره کې راشم نه اوس دې دور کې به ته دغه نه څه پناه شې د ډیټا نه به ستا ډیټا نو لحاظه سم هغه نه کې البته دا احتیاط خامخا هغې له اخلاقي په یورپ کې په دې باندې پابندیانې وي چې سیاسي مقصدونو دپاره استعمال نه کړي لکه په چا سره انداز د شي یا چا په نظریاتو خو بیا هم اخري خبره داره چې تا کله هغه بغیر کتونه ټیک مارک کړی نو بیا ته دا نشې کولی چې یار زه اجازت ورکوم او نه ورکوم. بله دا ده چې موږ دلته څیزونه ګورو نه بس یو حل دی ډیټا اجازت ورکول او نه ورکول او هغه دا دی چې دا شي سپری دی او د دې نه بل ایپ طرف ته لاړ شي او زه به اوس دا شاته ملګری لګیا به ما وسنډي یا به وسنډي خپل فیسبوک خپل واټساپ جوړ کړئ دا نو باقي خبرې هسې لړل تپل دي.